ستا پلار شهید شوی دی، بیا ورته چا ویل ستا ورور شهید شوی دی، بیا ورته چا ویل ستا خاوند شهید شوی. په دغه ټیم کې قرطبي وایي لکه چغې وواله، ځکه خاوند د هغې هغه مینه او محبت ډېر زیاتي. نبي چې ولید ویل یا رسول الله چې ته روغ یې ټول غمونه اسان دي. حدیث کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم د یوې غزا نه بیرته واپس را روان و. په هغه غزا کې شهادتونه هم ډېر شوي وو. خلک مخې ته راوته، لښکر را روان دی، بلې کې یوه زنانه راغله. هغې زنانه چې کوم و نو هغې د خلکو نه تپوس کاوه، چونکې د نبي باره کې هم خبر خور شوی و چې ګنې هغه هم شهید شوی دی. یوه زنانه را روانه و، نو خلکو نه تپوس کوي چې نبي څنګه دی؟ هغې ورته ویل نبي ښه دی، نبي ژوندی دی، او ستا پلار شهید شوی دی. هغه ورته ویل پلار پرېږدې، زه د نبي تپوس کوم. مخکې بیا لاړه، ویل لیدلی مې نه، تسلي مې نه کېږي. بیا ورته چا ویل ستا ورور شهید شوی دی، بیا ورته چا ویل ستا خاوند شهید شوی. په دغه ټیم کې قرطبي وایي لکه چغې وواله، ځکه خاوند د هغې هغه مینه او محبت ډېر زیاتي. خو بیا هم چې کله نبي په خپلو سترګو باندې ولید، نبي چې ولید ویل یا رسول الله چې ته روغ یې ټول غمونه اسان دي. ویل ته غته روغ یې، ویل دا د صحابو طرز و.